السلام علیکم دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ وای د میډیا یو زمانه ده نو زیات خلک اوس یوټیوب ته راځي نو هغه د یوټیوب لیدونکي موږ غواړو چې د ورځې مسایل نه خبر کو ډیر داسې مسایل پیښې خو نشو ورته ویلی خو ډیر ښه موضوعات مسایل مخته راځي پرمختګونه وینو حوصلې وینو زغم وینو او د زیری وینو یو ډول نو نن یو دا خبره هم وه چې زه ورته متوجه شوم هغه د غازی امان الله خان یو سلو دوهمه کلیزه وه د ازادۍ ورځ وه خپلواکۍ اوس خپلواکي هم شته او ازادي هم شته ځکه نن په کابل کې زیات کسان راوتلي وو بیرغونه ورسره وو د ورځې لمانځله د ملي بیرغ د رنګ بیرغ ورسره وو طالبانو هېڅ هم ورته ونه ویلې هغوی امنیت وساته همداسې په زابل کې هغه رقم ته یو رقم ته یونیفورم کې دوی راوتلي وو که په هر لباس کې وو خو ډېر ښه برېښېدو فضا ښکلې رنګینه ورسره برېښېدله او د دغه لمانځنه یې په ډېر ښکلي نوي انداز سره دا کلیزه یې ولمانځله همداشان په جلال آباد کې د غازی امان الله خان قبر ته طالبان ورغلل د ګلونو ګېډۍ یې پکې ښودې همداشان په کابل کې د غازی امان الله خان لمانځنې په ویاړ چې کومه غونډه جوړه شوې وه په دې کې ذبیح الله مجاهد وویلې چې موږ له هیڅ هیواد سره دښمني نه لرو حتی د ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړو په ځانګړې توګه د امریکا سره نو دا ډیر زیری دي یعنی په کابل یا نور هغه کې خلکو داسې فکر کوي چې دغه لمانځنې سره دوی حساسیت هم لري ډېرې خوښوي نه خو نن دغه یو څو خبرې وې چې یو څو نوي خبرونه وو چې مخته راغلل مثبت خبرونه وو تاسو نه هم هیله کېږي چې داسې خبرونه وي چې هغه د وطن دپاره وي خاص د افغانستان دپاره وي هېڅ ډلې دپاره نه وي نو دا به سره شریکوو انشاءالله یعنی اوس موږ خپلواک هم یو آزاد هم یو ځکه دغه دوه هغه چې دي توکي یا دا دوه لغاتونه دغه فرق سره لري غواړو چې دغه برخه کې وطن ته کار وکړو خلک پوه کړو عامه پوهاوی زیات کړو ذهنیتونه داسې روښانه کړو چې د خلکو زړونه مړاوي دي دا بیرته داسې یو حالت ته راشي چې دوی یې تصور هم نه کوو یعنی ښه حالت ته راشي انشاءالله دا موضوعات به شریکوو که خوښېدل موږ ته یو ډاډ راکئ وخت نه وخت به د ورځې مسایل تاسو سره شریکوو ډېره مننه